بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټول زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. نن ما ستاسو دپاره په دې کلاس کې د انګلیش یو څو داسې زبردست ټکي راوړي دي چې په دې ټکو زده کولو سره به تاسو ته ډیره مزه هم راشي او ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی هم راشي. دغه ټکی چې ما سره کوم دی اولنی ټکی دی آوټسټینډینګ. ګورئ آوټسټینډینګ مونږه په عمومي طور چې استعمالوو هغه مونږه د دې نه چې کومه مطلب معنا اخلو هغه دا ډیر ښه. آوټسټینډینګ مونږ وایو د ډیر ښه دپاره یعنی ایکسلنټ. خو د دې صرف دا مطلب معنا نه د دې یوه بله معنا هم شته دی. خو تاسو ګورئ دا اول چې د دې کوم مطلب معنا د دې نه مونږه اخلو. ګورئ آوټسټینډینګ سپیچ په سوشل میډیا باندې به تاسو ډیر ګورئ که چېرته څوک ښه تقریر وکړي نو هغه ته مونږ اکثر لیکو چې آوټسټینډینګ سپیچ. د دې مطلب دی چې ډیر ښه تقریر. آوټسټینډینګ جاب یعنی ډیره ښه نوکري. داسې که څوک ښه بیټینګ وکړي نو هغه ته مونږ وایو که چېرې بیټسمین ښه بیټینګ وکړي نو هغه ته کمنټ کې لیکو که نه چې آوټسټینډینګ بیټینګ یعنی ډیر ښه بیټینګ. You have done outstanding job. تا ډیره ښه نوکري کړې ده. You have done outstanding job. تا ډیره ښه نوکري کړې ده. آوټسټینډینګ مونږ د دې دپاره ډیر استعمالو. خو د دې چې کومه بله معنا ده هغه ده بقایا یعنی پاتې. ګورئ د دې چې به تاسو ته زه مثال درکوم تاسو به پوهیږئ. Some work is still outstanding یعنی څه کار اوس هم پاتې دی. که څه کار وي او مونږه څه کړی وي او څه پاتې وي نو د دغه پاتې دپاره هم مونږه په انګلیش کې آوټسټینډینګ ویلی شو. Some work is still outstanding یعنی څه کار اوس هم پاتې دی یعنی څه کار اوس هم باقی دی لا کار پوره شوی نه دی. داسې ګورئ د دې یو مثال بل وګورئ. Some amount are still outstanding یعنی 100 روپۍ اوس هم پاتې دي یعنی ما ته ټولې روپۍ میلاو شوي نه دي 100 روپۍ اوس هم پاتې دي. Some amounts are still outstanding 100 روپۍ اوس هم پاتې دي یعنی 100 روپۍ اوس هم بقایا دي پاتې دي. په دې ټکي باندې خو زه امید کوم چې تاسو به پوه شوي یئ چې د آوټسټینډینګ دغه دوه مطلبونه دي. داسې مخکې ځو کلاس مخکې بوزو. ګورئ بل ټکی چې کوم دی سویر. سویر وایي قسم ته. I swear it's true یعنی زه قسم کوم چې دا رښتیا دي. I swear it's true. د I swear مطلب شو زه قسم کوم. It's true چې دا رښتیا دي. I swear it's true. زه قسم کوم چې دا رښتیا دي. مونږ قسمونه ډیر کوو. مونږ پښتانه خو بیا ډیر زیات قسمونه کوو نو د قسم دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ سویر. د دې یو بل مثال ته وګورئ. swear on me that you are not lying یعنی زما په سر قسم وکړه چې دا ته دروغ نه وایي. swear on me د دې مطلب شو چې زما په سر قسم وکړه that you are not lying چې دا ته دروغ نه وایي. swear on me that you are not lying زما په سر قسم وکړه چې دا ته دروغ نه وایي. داسې ګورئ مخکې لاړ شئ. come sit down and talk to me که تاسو چاته وایئ چې راشه کښېنه او ما ته خبرې وکړه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ come sit down and talk to me. د کم مطلب شو راشه. sit down یعنی کښېنه and او talk to me ما ته خبرې وکړه. come sit down and talk to me راشه کښېنه او ما ته خبرې وکړه. داسې بله یوه مخکې جمله چې کومه ده go there meet him and request him to come here. د دې مطلب شو لاړ شه هلته هغه سره میلاو شه او سوال ورته وکړه چې راشي دلته. go there لاړ شه هلته meet him میلاو شه هغه سره and request him او سوال وکړه هغه ته to come here چې راشي دلته. go there meet him and request him to come here لاړ شه هلته هغه سره میلاو شه او سوال ورته وکړه چې راشي دلته.
داسې یوه بله مخکې جمله چې کومه ده go and have your breakfast لاړ شه او د غرمې ډوډۍ وخوره. د breakfast مطلب شو د غرمې ډوډۍ. go and have your breakfast لاړ شه او د غرمې ډوډۍ وخوره. come and sit by me راشه او ما سره کېنه. come راشه and او sit کېنه by me ما سره. come and sit by me راشه ما سره کېنه. look at me and listen to me look at me ما ته وګوره and او listen to me and listen to me او ما واوره. look at me ما ته وګوره and listen to me او ما واوره. I can't take my eyes off you د دې مطلب شو I can't take my eyes off you زه د تا نه سترګې اړولی نشم. یعنې زه تا ته بار بار ګورم له تا نه سترګې اړولی نشم. که داسې تاسو چاته وایئ نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I can't take my eyes off you زه له تا نه سترګې اړولی نشم. یعنې زه له تا نه بل طرف ته کتلی نشم همداسې تا ته ګورم. I admit my mistake د دې مطلب شو چې زه خپله غلطي منم. که تاسو چېرته غلط کار وکئ او بیا وایئ چې دا غلطي زه منم یعنې زه خپله غلطي منم. غلطي منل پکار دي چې انسان غلطي وکړي او بیا یې ومني. I admit my mistake زه خپله غلطي منم. I follow my heart زه د خپل زړه منم. I follow my heart زه د خپل زړه منم. او داسې مخکې ګورئ زما په خیال چې په دې باندې ما یوه وړه شان ویډیو هم جوړه کړې وه. I miss you دا I miss you مونږ ډېر زیات وایو. د دې ما یو 4-5 داسې دې سره ریلیټډ جملې چې کوم دي چې تاسو یې د I miss you په ځای باندې ویلی شئ او هغه به د I miss you نه ډېرې ښې هم وي. د I miss you مطلب دی ما ته ته یادېږي. که څوک مونږ ته یادېږي نو هغه ته مونږ وایو که نه چې I miss you ما ته ته یادېږي. او بیا د دې نه مخکې چې ما سره کومې جملې دي ګورئ I think about you all the time یعنې زه ستا په باره کې هر وخت سوچ کوم. تاسو د I miss you په ځای باندې دا هم ویلی شئ I think about you all the time زه ستا په باره کې هر وخت سوچ کوم. او بیا داسې مخکې بله چې کومه خبره ده I am incomplete without you زه ستا نه بغیر نیمګړی یم. زه ستا نه بغیر نیمګړی یم. I am incomplete without you زه ستا نه بغیر نیمګړی یم. My life is meaningless without you زما ژوند ستا نه بغیر بې مطلبه دی. یعنی ستا نه بغیر زما د ژوند هیڅ مطلب هیڅ معنا نشته دی. My life is meaningless without you زما ژوند ستا نه بغیر بې مطلبه دی. I am counting the days until I see you again زه تا سره د بیا ملاوېدو دپاره یوه ورځ شمارم. I am counting the days until I see you again زه تا سره د بیا ملاوېدو دپاره یوه ورځ شمارم. که مونږ چا سره ملاو شوي یو او هغه ته وایو چې زه تا سره بیا د ملاوېدو دپاره یوه ورځ شمارم نو په انګلیش کې ورته ویلی شو I am counting the days until I see you again زه تا سره د بیا ملاوېدو دپاره یوه ورځ شمارم. زه امید کوم چې د دې نن کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. نو الله دې وکړي چې د داسې کلاسونو سره زر راځم او وخت راته ډېر میلاویږي او ستاسو دپاره داسې کلاسونه راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.